بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیک هیلې قدرمنو اورېدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. زموږ نننی درس له سکرین ریزولوشن نه شروع کیږي. تېره ورځ موږ په پاور ویو سورټ ریفریش او همدارنګه تر نیو پورې په ټولو موضوعاتو باندې بحث کړی د. تېره ورځ مو په زیپ وینرار بریف کیس د ټول موضوعاتو باندې ډېر بحث وکړو، خو بیا هم دا یادونه درته کوم چې دا ډېر مهم دي. مثلا وینرار او زیپ چې موږ ته کولی شو چې د انټرنېټ زیاته ګټه اخیستنه له انټرنېټ د فایلونو د اپلوډ لپاره ده، چې له انټرنېټ د فایلونو د اپلوډ لپاره ډېره ګټه اخیستل کېږي. هغه هم له دې خاطره چې په وینرار فایل او زیپ فایل کې موږ کولی شو چې د بعضې فایلونه مثلا چې سایز یې ډېر غټ وي هغه په وینرار او یا زیپ فایلونو سره یا مثلا ډېر شان ډېر مواد ولري نو بیا په وینرار او زیپ فایلونو کې سره یو ځای کوو او سایز یې هم نسبتا کمه وي. د دې وروسته ستا سکرین ریزولوشن چې موږ کله راخلاص کړو نو د ریزولوشن په اړه به خبرې وکړو. ریزولوشن موږ د صفحې ریزولوشن لرو چې کولی شو لري منظم کړو. مثلا موږ دا د ریزولوشن لومړی به ریزولوشن ته راسو تر څو تاسو په ریزولوشن باندې پوه سئ. ریزولوشن مثلا دلته موږ ورته انتخابوو چې 360 په 288 کې، یعنې څه معنی؟ یعنې په دې معنی کې موږ دلته باید لومړی پکسل ووایو. پکسل چې ته وایي زه باید لومړی راسم تاسو ته د پکسل معنا وښیم. زه راځم مثلا دلته دا عکس تاسو ته راخلاصوم. اوس دلته تاسو ته پکسل ښه معلومېدی شي. دا زه رانږدې کومه. اوس تاسو ته معلومیږي دا هر یو د یو پکسل په نوم یادېږي. دا هر یو دا کوچني کوچني فایلونه چې دي یعنې دا د یو عکس یا د یو فایل تر ټولو کوچنۍ برخه ده چې د پکسل په نوم باندې یادېږي، نو دې ته وایي پکسل. نو دلته اوس تاسو پکسل وپېژندل. اوس راځو ریزولوشن ته. ریزولوشن کې موږ څه شی ویل؟ موږ د ریزولوشن کې موږ ویل چې ریزولوشن څه ته وایي. ریزولوشن په دې معنا چې مثلا د ما د کمپیوټر له دې ځایه تر دې ځایه پورې د څو پکسله په دې صفحه کې جای په جای شي. که چېرې ته پکسل راکموې کیفیت یې خرابېږي، که پکسل زیاتوې کیفیت یې هم ښه کېږي. نو له دې امله به څومره چې د کمپیوټر کې د سکرین ریزولوشن یا پکسل یې زیات وي نو په هماغه اندازه باندې کیفیت ښه کارېږي. نو دا 360 له دې ځایه تر دې ځایه پورې موږ د کمپیوټر د صفحې ریزولوشن معلوموي، پکسل معلوموي، د پکسلو اندازه یې معلوموي. او له هغه وروسته 288 بیا له دې ځای نه تر دې ځای له پورته نه تر ښکته پورې. په دې حالت کې موږ ته د 288 پکسله موجود دی تر اوسه. که چېرې ته غواړې چې دا کم کړې نو کولی شو چې کم یې هم کړو. مثلا زه غواړم چې 80 په 600 کې دي وي. اوس که چېرې زه ورته اپلی کړم اوس د کمپیوټر د صفحې ریزولوشن ډېر کم سوي دي، یعنې کیفیت یې د کمپیوټر ډېر کیفیت خراب سوی. اوس تاسو خپله فکر ورته وکړئ. مثلا دا هغه د کمپیوټر د صفحې ریزولوشن چې مې و هغه ډېر اوس خراب سوی ده. اوس مثلا له دې ځای تر دې ځای پورې یوازې 800 پکسله وجود لري، یعنې کیفیت یې ډېر زیات خراب ته. وینئ د کمپیوټر کیفیت څنګه سو؟ خراب سو. که چېرته غواړئ چې بېرته یې کیفیت ښه سي نو بیا به ته راځئ بیا هم سکرین ریزولوشن ته له راتګ وروسته ولته مثلا ورته انتخاب کړئ هر کیفیت، خو له ټولو نه ښه کیفیت 360 په 288 کې ده چې دا زه ورته انتخابوم. او له هغه وروسته ورته چې اپلی او بیا هم که ریورټ ورته ووایم بېرته خپل اولني حالت راځي. که کیپ چینج ورته ووایم نو تغییرات په همدې حالت باندې پاتې کېږي چې دا ریزولوشن ده. نو سکرین ریزولوشن یعنې موږ ته دلته د په سکرین ریزولوشن موضوع کې موږ ته د کمپیوټر د صفحې د پکسل او د ریزولوشن په اړه باندې د کیفیت په اړه باندې موږ ته بحث کوي. بل چې دا لومړی له دې ځای نه را شروع کوو دا خو ریزولوشن تاسو ته معرفي کړو. ډسپلی کې چې موږ راځو موږ ته د منیټورونو شمېر کوي چې موږ له کمپیوټر سره څو منیټورونه وصل کېدای شي او څو منیټورونه وصل دي سره کوم کولی شو چې ګټه ترې واخلو. په ریزولوشن کې بیا هم ما درته ویل چې د پکسلو اندازه یې معلوموو چې د کمپیوټر د صفحې پکسل باید په کومه اندازه باندې منظم کړو. له وروسته اورینټیشن ده، مثلا د کمپیوټر صفحه باید په کومه حالت باندې وي. چې یو حالت موږ لینډسکیپ لرو، لینډسکیپ همدا حالت ده. که چېرې ورته چې پورټریټ حالت دې واوړي یعنې داسې بغل په حالت باندې په دې شکل بغل حالت باندې واوړي. اوس ګوره د کمپیوټر صفحه بغل حالت ده. که کیپ چینج زه ووایم حالت پاتې کېږي او که ریورټ وهم بېرته پخواني حالت ته راځي. یا هم لینډسکیپ فلپډ دا څه معنا؟ مثلا سرچپه لینډسکیپ یعنې بیخي سرچپه دې وي. څه ده چې لینډسکیپ دې وي خو سرچپه دې وي. اوس که زه ورته اپلی کړم اوس ګوره سرچپه بیخي راغله. که چېرې زه کیپ چینج وهمه نو بیا په همغه حالت باندې پاتې کېږي او که ریورټ وهم بېرته پخواني حالت ته راګرځي. او له دې نه وروسته چې بل موږ حل لرو هغه ته وایي پورټریټ پلیف. سرچپه دې وي، سرچپه چیرې وي؟ سرچپه پورټریټ حالت دې ولري، یعنې تېر ځل یې ښي طرف ته اوښتی وي دا دې چپ طرف ته واوړي. وینئ په دې شکل باندې چپ طرف ته واوښتل. بیا هم که کیپ چینج وهم پاتې کېږي او که ریورټ وهم بېرته خپل پخواني حالت ته راګرځي. سیدې ته وایي اورینټیشن. له دې وروسته ملټي ډسپلیس دي.
ملټي ډسپلیز یعنی زیات سکرینونه که چیرې موږ له کمپیوټر سره وصل کړو نو بیا له ملټي ډسپلی نه ګټه اخلو یا هغه د ایچ ډي مای یا هم د وی جی ای لاین له لارې نو بیا دلته ورته انتخابوم مثلا ډوپلیکیټ دیز ډسپلیز ډوپلیکیټ دی په دواړو حالاتو کې وي هم د ما په کمپیوټر د ما د کمپیوټر په اصلي سکرین باندې د معلوم سي هم د بل کمپیوټر په سکرین باندې هم مثلا کومکي سکرین چې ما سره وصل کړی هم د په هماغه باندې معلوم سي که چیرې ورته چې ایکسټینډ دی وي دا هم په همدې شکل په دواړو سکرینونو د معلوم سي خو دلته بیا یو ځای مشکل ده چې بعضې مشکلات له هغه سره پیدا کېږي مثلا د پاور پوینټ بعض سلایډو کې که موږ ګټه ترې اخلو نو بیا په ایکسټینډ حالت کې له هغه نه ګټه نه سو اخیستی نو بیا باید دې خاطر له ایکسټینډ نه ډوپلیکیټ ورته غوره ده چې موږ یې ورته انتخاب کړو له هغه وروسته دا شو ډیسکټاپ only on one screen یعنی یوازې په لومړي سکرین یې ماته وښیي که چیرې دا ورته وایم په اول سکرین باندې یعنې کمپیوټر په اصلي سکرین باندې معلومېږي خو په دویم سکرین باندې غیر فعال ده او که چیرې زه ورته وایم چې نه شو ډیسکټاپ only on screen 2 یوازې په کومکي سکرین یې ماته وښیي اوس ګوره اول سکرین غیر فعال ده او یوازې په دویم سکرین باندې شان معلومېږي او که بیا هم ورته وایم چې ډوپلیکیټ دیز ډسپلیز ډوپلیکیټ حالت یې غوره حالت دی چې موږ په هر حالت کې د سکرینانو نه ګټه اخیستی سو د دې وروسته دا کنیکټ او پروجیکتور مخکې د ډسپلی په اړه وو یعنې د چیش په اړه یعنې د ډسپلی د سکرینانو په اړه باندې وو خو دا د پروجیکتور په اړه ده چې مثلا موږ څنګه کولی شو له پروجیکتور نه ګټه واخلو نو پروجیکتور ورسره وصل کړو په دې شکل باندې موږ کولی شو چې که هماغه خبره دی کلیک په وکړو ډسکنیکټ پروجیکتور یعنې وصل خاص په د کمپیوټر په سکرین دی وي ډوپلیکیټ دی وي په دواړه باندې دی وي ایکسټینډ دی وي بیا دې هم په دواړه باندې وي خو مخکې مې درته ویل یوازې بعضې مشکلات په ایکسټینډ حالت کې پاتې کېږي پروجیکتور آنلی یعنې یوازې په پروجیکتور باندې دی وي خو بیا هم ډوپلیکیټ حالت یې غوره ده ډوپلیکیټ ورته انتخابوم د دې وروسته چې مثلا آیټم لارجر او سمالر چې دا ډسپلی کله چې موږ کنټرول پینل ته راسو آل کنټرول پینل آیټمز ته او بیا په ډسپلی کې دا درسونه موږ وایو چې د ډسپلی مربوط دي مهم درسونه دي چې په راتلونکي درسو کې یې وایو د دې وروسته چې دا د کومک یا د مرستې په اړه باندې ده په دې باندې موږ کلیک کوو دلته موږ سره مرسته کوي او یا هم له موږ سره کومک کوي نو دا هم د هیلپ په اړه ده مثلا د یو شي په اړه باندې ته غواړې معلومات ورسره سرچ کړې تا ته په اتومات ډول معلومات یا هم جواب درکوي له هغه وروسته اډوانس سیټینګ ده چې هلته موږ د کمپیوټر په اړه باندې بعضې معلومات دي ګرافیک ډیډیکیټ او همدارنګه دغه په اړه باندې موږ کولی شو چې له دې لارې اډوانس سیټینګ له لارې موږ دا معلومات او پراپرټي ترلاسه کړو چې دا د کمپیوټر بعضې معلومات د ډیډیکیټ په اړه باندې موږ له دې لارې کتلی شو چې دا یو د سکرین ریزولوشن په اړه باندې له سکرین ریزولوشن نه وروسته موږ لرو ګیجټس ګیجټس د څه لپاره د ډیسکټاپ څپې د ساعت راوړلو لپاره موږ زیاتره له ګیجټس نه ګټه اخلو مثلا که ته غواړې چې ډیسکټاپ څپې ته یا هم کلنډر کلاک په دې شکل باندې مثلا غواړې ساعت د ډیسکټاپ څپه باندې یوازې راکشې کوه دلته تا ته معلومېږي او یا هم مثلا سی پي میټر غواړې رایټ کلیک وکړه اډ یې کړه تا ته په اتومات ډول اډ کېږي ډیسکټاپ صفحې ته نو که چیرې ته موږ وغواړو چې آسان لارې اډ کرده نه اډ کول دی بس په راس مثلا پارې باندې یوازې رایټ کلیک وکړه او اډ باندې کلیک وکړه اتومات ډول ډیسکټاپ صفحې ته اډ کېږي خو ان انسټال بیا څه وظیفه لري مثلا زه غواړم دا وینډوز میډیا سینټر چې ده دا د هېڅ په ماته موجود نه وي دا د بیخي ډیلیټ سي نو بیا زه راځم رایټ کلیک پې کوم او بیا ورته چې ان انسټال بیخي نور وایي موافق یې زه ورته چې و بلکل بس ان انسټال سو نور دې ځکه ورک سو نور په دې کې موږ نس پیدا کولی دا د ان انسټال کولو طریقې وي دا که چیرې موږ سره زیاتې پیج یا نورې صفحې موږ سره زیات ګیجټس موجود بیا له دې لارې بلې صفحې ته تللی سو سرچ کول لارې مثلا زه ورته چې ما کلنډر په کار ده اتومات ډول ماته کلنډر راړی یا مثلا زه ورته چې ما کلاک په کار ده اتومات ډول ماته کلاک راړی د نیم نوم په لیکلو سره یا مثلا زه ورته چې ما سره ماته د پیکچر پوزل په چې د هغه مې په کار ده که غواړې چې ډېر اسان طریقې سره یې پیدا کولی شي د سرچ له لارې یا هم دلته مثلا د سرچ تاریخچه مثلا د سرچ په اړه باندې معلومات کتلی شي صحیح ده له دې وروسته دا شو ډیټیلز دی شو ډیټیلز څه چې په لري مثلا د یو هر په اړه باندې موږ ته معلومات راکوي چې له کوم وینډوز سره د لومړي ځل لپاره کوم کال کې جوړ شوی دی باندې موږ ته معلومات راکوي خلاص او ګیټ مور ګیجټس آنلاین لاړ شه د انټرنیټ له لارې ماته نور ګیجټس را پیدا کړه نو بیا تاسو کولی شئ چې د مایکروسافټ اکاونټ له لارې تاسو کولی شئ چې دا بخښنې سره د مایکروسافټ ډاټ کام ته په تګ سره تاسو کولی شئ چې دا نور ګیجټس هم تاسو پیدا کړئ دي یا هم له دې لارې یوازې یو کلیک په کولو سره ډېر په اسانۍ سره تاسو ته پیدا کېږي او ډاونلوډولی شي
نو دا و د ګیجټس په اړه چې مخکې موږ دلته د ویو کې هم چې ډیسکټاپ ګیجټس ویلي وو چې مثلا کولی شو غیر فعالي کوو هم بیا ورته راځو خو بخښنې سره شو ډیسکټاپ ګیجټس بیرته فعال کوو نو له دې نه موږ ګټه اخیستی سو یا هم مثلا زه سی پی میټر به کلوز کړم د ساعت باید سیټینګ به درته وایم سیټینګ ته یې راځو چې سیټینګ ته په راتګ سره مثلا دلته ساعتونه ورته کوم شکل ساعت یې په کار ده داسې مثلا هیواد کنټري ورته انتخاب کړه چې زه ورته وایم چې کابل ده ځکه چې کابل لپاره نو موږ راځو 4:30 بجې باندې کابل ډېر په اسانه سره پیدا کولی شو او له هغه وروسته مثلا دلته کلاک نیم مثلا زه ورته کلاک نیم هم ورکولی شم صحیح سو او اوکې نور په اتما ډول هماغه ساعت له هماغه نوم سره ماته راکړل سو یا هم که غواړم چې ساعت چینج کړم په دې ساعت کې وي په هماغه نوم باندې هماغه ساعت ماته راکړم که نه مې غوښتل مثلا دې لارې یو بل چېرته انتقالولی شم او که مې غوښتل چې کلوز یې کړم نور ډېر په اسان سره د کلوز بټن پکې کېږلو سره زه له ګیجټس نه ځان خلاصولی شم نو قدرمنو اورېدونکو دا زموږ د نن ورځې درس نور درسونه په راتلونکي کې به یې وایو خو چې هیر مه نشي حتما زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او که چیرې مو درسونه خوښ شوي وي نو شیر یې هم کړئ تر څو نور زده کوونکي هم ترې برخمن سي نو دا نن زموږ نننی درس خدای مو مل شه